په دې خبره سر نه خلاصېږي دا زموږ د مسجد ملایان سهار لمونځ ولې په لوډ سپیکر کې ورکوي دغه لوډ سپیکر د ننه ولګوه ضرورت دی د باندې څه ضرورت دی په څلرم کلي کې ستا قرآن اورېدل کېږي او چې کله برای راست قرآن شروع یې اورېدل یې واجب دي ته نه یې خبر په دې خبره علامه شمس الحق افغاني صاحب فرمایي چې کله قرآن برای راست شروع تلاوت شروع یو سړی پر نفل ولاړ دی به سلام ګرځوي راسته پر قرآن باندې غوږ ونیسه ځکه دا 2 رکعاته نفل چې ته کوې دا نفل دی او پر قرآن غوږ نیول دا واجب دي سیمایه واجبه ده تراویح ولې په لوډ سپیکر کې کوئ ملک درته ویلی دی خان درته ویلی دی دا د مسجد مشر درته ویلی دی مسجد مشر ته وایه ورته په شانو کار مه لره دا ستا کار نه دی مسلې به نه کوې فتوایو به نه ورکوې داسې ملایان ستا هغه وایه زموږ د مسجد مشر دی په لوډ سپیکر کې تراویح ورکوه نو د چیش دپاره ور زموږ اجاڼۍ وایي زه غوږ ورباندې ستا اجاڼۍ خدای خو دې دې اجاڼۍ څه خلاص کړه ستا اجاڼۍ دې ټکه ووایي دا ستا اجاڼۍ را ولاړه سو دلته قرآن برای راست ویل کېږي هلته نیم خاندان دی څوک بیده دی څوک ناجوړه څوک مسافر ته قرآن وایي هغه وایي زه غوږ پر ونیسم که څه وکړم دا ملایانو ته زه وایم په لوډ سپیکر کې لوړ لوډ سپیکر کې لمونځ مه ورکوئ ځکه نو بیا خلک مجبوره دي قرآن به غوږ نیسي او که یې نه نیسي ګناهګاره کېږي چا ګناهګاره کړو مولوي صاحب ته حافظ صاحب ته د مسجد مشره دا ته تراویح مه ورکوه څه ضرورت یې دی څه کیسه د ډېر ښایسته اوازونه مې دي کوم ډېر ښایستې تراویح دي هغه عبدالرب اخندزاده به ویل الله دې مغفرت وفرمایي هغه ویلې تیارې نه خوله مې خطا سو تیارې نه تراویح ول دا تراویح نه دي دا تیارې دي تیارې څونه سپیډ وي ول دا تراویح دا رقم سپیډ او دا تراویح چې موږ کوو ګرځي په هغه حافظ چې الله ډېر ژر قرآن وایي هغه دې په کافر کې په دې ژر قرآن هغه دې کافر کې ظالم او ته وایې چې زه ژر خلاص څه ضرورت دی تراویح چې ته پاره کوې مې کوه کې کوې څه مې کوه کې کوې څه مې کوه پروا نه لري ورسه فرض په جومات وکړه ولاړ شه په خپل کور کې د خپل علم ترکې تراویح وکړه صحیح سلو نو خبره داسې ده چې موږ ته به چاته ضرر و نقصان نه ورسوو اکه د اذان په شکل کې اکه د لمانځه په شکل کې ها اوس د لمانځه ټیم دی لوډ سپیکر لاندې لګېدلی که څه غږ د باندې وځي خو نو زموږ د اختیار کار نه دی زما اوس اراده ده پخوا زموږ لوډ سپیکران ډېر لوی غږ و اذان بیا هغه د مریابادو مړو له اورېدل اوس مې اراده ده بالکل سلو بالکل نرم اذان به کوي چې دا نږدې کورونه څه خبره څه کیسه ده څه غذا ده که جنگ دی چې ګر جهان سړی خبره یې خو بس موږ په دین ناخبره یو له دینه ناخبره یو چې ناخبره یو بس دغسې ناخبره به ګرځو او ناخبره به قبر لره ورځو او په قبر کې ما تا ګټه غواړو دا کېدلی نشي